دا مهامق دره چې کومه تاسو وینئ که نه دې ته بیربل دره وي او په دې ځای کې جنګ شوی و او بیربل چې و که نه نو دا د مغولو سپه سالارو او یوسفزو ورله ماتې ورکړی و. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. ښه نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی. بای داسې خبره ده که نه څنګه تاسو ته ما پرون ویلي چې زما په وجود کې تبه ده، نو هغه خبره صحیح شوه. یاره زه بیګا ډېر زیات ګډوډ وم او بیګا انتهایي تبې نیولې وم. نو اوس مې ولاګ سټارټ کو او بای داسې خبره ده که نه زه نن هم ارام نشم کولی. سهار تللی وم ډاکټر له، نو هغه راله څه ګولۍ راکړې، هغې سره مې لږه ګزاره وکړه او اوس تقریبا 10 بجې دي که نه. اوس داسې کار کوم که نه، تاسو ته ما بله ورځ ویلي چې زموږ کلي کې غم شوی دی، نو زه هلته حجرې ته چې بیا راشم که نه ګپ شپ په لګو. بای بله ورځ راسې ما وایي که نه، زه به خپل چرګان له خوراک راوړم. اوس مې ورته جوار اوړه ور واچولي. پته نه لګي دا ولې، خو زه چې بازار ته لاړ شم او راشم نو یار را یاد مې شي چې ځم نو یاد مې، خو هلته مې بازار کې بیا نه یاد و چې راشم را یاد مې شي. اوس دغه حجرې نه واپس رالم کور ته او بای طبیعت مې ډېر ګډوډ دی، لږ ارام کوم. اوس مې یو ګولۍ بله مو خوړه، بیا وروستو میلاویږو. او اوس دې ټایم کې راووتم زم ویډیو اپلوډینګ لپاره. داسې خبره ده، به ویډیو اپلوډینګ مې وکړو، واپس رالم کور ته او اوس وځو چکر له. تاسو بوځو چېرته ځای ما تاسو ته ما مخکې ویلي وو که نه چې دلته یو ځای جوړېږي، دلته پخوا جنګ شوی و د یوسفزو د مغولو په منځ کې. نو د هغې په یادګار کې هغه جنګ چې و نو هغه یوسفزو ګټلی و، نو په هغې یادګار کې دلته یو ځای جوړ شوی دی. نن هغه ځای چې دی کمپلیټ شوی دی، نن مونږ هغې ځای ته چکر له ځو، تاسو ته هم ښیو. دا مهامق دره چې کومه تاسو وینئ که نه دې ته بیربل دره وي او په دې ځای کې جنګ شوی و او بیربل چې و که نه نو دا د مغولو سپه سالارو او یوسفزو ورله ماتې ورکړی و. دا هغه ځای دی، په دې ځای باندې یادګار جوړ کو. دا مینار چې دی که نه دا یې په طور یادګار جوړ کو او بهي دا چې دی که نه ډېر په ګرانه جوړ شو، ډېر په مشکله، ځکه چې د دې نه روډ ډېر زیات لرې دی او دې دلته سامان راهیجولو، انتهایي ګران کار و، خو شکر دی کمپلیټ شو. څوک په پښتو پوهېږئ که نه نو دا ټول خط ولولئ، نو د دې ټول جنګ د دې دغه نه به خبر شئ. دا وینئ ویډیو پې اوس کوئ، دا وګورئ. او دا چې دی که نه دی به پښتو لیکل، په اردو لیکل کړي دي، سوري. او دا ټولې ګټې چې لګولي دي که نه کوم باندې چې لیکل کړي دي دا وینئ. د پښتنو هغه اتلان یاد کړي دي په دې کې که نه، د هغوی لپاره یوه ګټه لګولې ده. کوم چې مطلب چا د انګریزانو خلاف او چا د مغولو خلاف هغوی جنګونه کړي وو او جنګونه یې ګټلي وو، نو دا ګټې پکې د هغوی دپاره لګولي دي. او دا هغه خلک دی د بونیر که نه چې کومو په دې کې مطلب مرسته کړې ده دې ځای په جوړولو کې. زما والد صاحب نوم پکې هم دی، ځان له پکې سرچ کړئ. پکار دا ده که نه چې مونږ د خپل قامي اتلانو نه ځان خبر کو چې مطلب زمونږ د دې وطن د ازادۍ دپاره چا چا کار کړی دی او چې څوک څوک شهیدان شوي دي، څوک څوک زمونږ اتلانو. لکه دا جنګ دلته شوی دی که نه، اوسه پورې لا ماته دا پته نه وه. مخکې د دې ځای مطلب چې لکه جوړېدو هغه دغه شروع شو که نه، نو ما بیا دې باره کې سټډي وکړه، نو ما ته پته ولګي چې دلته جنګ شوی و او د بونیر خلکو او د مغولو په منځ کې، نو د هغې له شکست ورکړی و. نو پکار دی یاره چې موږ د دې نه ځان خبر کړو. او دا کار چا کړی دی که نه، مطلب په دې کې د مردان خلک دي، په دې کې ډېر لیکوالان هم دي. نو د هغوی یوازې زه نه، مطلب دا ټول قوم چې دی که نه، دا ټول پښتانه چې دي که نه، دا به مینتبار او دا به مطلب قرضداري، ځکه چې لکه په دې غرونو کې او دلته دا ځای جوړ شوی دی، نو چې ناشنا سړی هم راشي که نه، نو هغه به خامخا تپوس کوي چې دا څه دي، د څه باره کې جوړ شوی دی، څه دپاره جوړ شوی دی. نو هر چاته به پته ولګي چې دلته جنګ شوی او مطلب زموږ پکې څومره خلک شهیدان شوي وو، څومره پکې مطلب د پښتون قام اتلان شهیدان شوي وو. نو پکار دی چې دا چلونه وشي او موږ له دا پکار دی چې د دې خلکو ډاډګیرنه وکړو. او دا زمونږ د کلي غرونه دي، دا وینئ څومره ښکلې مزه کوي. زمونږ کلی چې دی که نه نو ټول د ښایستونو ډک دی، خو بهي مونږ ورته نه اوسګارېږو چې تاسو ته یې وښیو. خپل مرسډیز کوم ځای ته راوستی دی، دا وینئ هونډا سیویک نه، زه مرسډیز کې هم نه ورکوم، هر ځای ته رسي، دې ځای ته هونډا سیویک را رسي.
اوس رالو دې ځای ته چای دپاره مازدیګري کې چای ډېره زیاته مزه کوي ښکته ټول هوټلې چې کومې دي که نه بند دي پیګوړې خو نشته یاره بسکټ دا خبره صحیح ده ډوډۍ د ژوند د خوړلې ستا قسمت خراب دی لږه نه نو بسکټ هم دوکاندار سره نشته او نن داسې خبره ده که نه چې مونږ به نن بیا ځان له دم پوخ پخو ماره ملګری راغلی دی نو چې مطلب ډېر وخت شو دم پوخ هم نه دی خوړلی نو نن به بیا دم پوخ پخو داسې دی هو څه پوزیشن دی کېږي که نه وږی شوی مړه ماشاءالله 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 خیر سره آخر کار دم پوخ تیار شو کاری صاحب باندې ډېره زیاته تعدي ده کار صاحب ګزاره کوه بسم الله الرحمن الرحیم نو چې څنګه مو بېګا روټۍ وخوړه که نه نو بس بھائی زاسم ته به مې وه یخني مې وه ګډوډ ومه نو هغه دمپوغ ډېر غوړ راغلی نو ښه بس ماری مې بیخي ونښته کار نه ومه ګډوډ ومه نو بلاګ اخري شاټونه مې وانهوستو او بلاګ مې ایډیټ کړی م نو دا اوس په سهار له باندې شاټونه اخلم سهار له باندې ایډیټینګ کوم زمونږ نننی بلاګ چې وکړو هغه دومره امید دی دا بلاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او تر روان بلاګ پورې اجازت راکړئ خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان